السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو خپل له نامې په اردو کې یا په انګلیش ژبه کې ډېره ښایسته او ډېرې خوندوري ډي پي جوړولی شئ. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، مکمل طریقه درته په ویډیو کې راښیم. خو ویډیو ته تګ نه مخکې تاسو ته ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن د کمنټس نه یا ډسکرپشن نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، لږ شان ویټ په اردو کوئ. دلته که تاسو وګورئ کریټ ډي پي، یو اولنی کوم آپشن چې دی د ډي پي کریټ، په دې باندې به سمپل تاسو وکړئ کلیک واخلئ. اوس دلته کې وګورئ کریټ ډي پي پر بوایز یا کریټ ډي پي پر ګرلز یا ایډ ایمیج رائټ نیم. ټیک ده، دا درې آپشنز دي. اوس که د هلکانو دپاره ډي پي جوړوئ نو اولني باندې کلیک واخلئ. دلته کې تاسو ته تیار بیک اپ چې دی هغه میلاویږي. مثال په طور دا شو، صحیح ده. دا به د دې ځای نه تاسو څه کوئ، سلیکټ کوئ. دا پرمیشن تاسو نه غواړي، یو پرمیشن دا به دې ته تاسو الاف کوئ. اوس دلته کې به د ټاپ باندې به تاسو خپل نوم ولیکئ. ټیک ده، که په اردو کې لیکئ یا په انګلیش کې لیکئ، هر څه کې چې لیکئ، او سمپل خپل نوم چې دی هغه به تاسو ولیکئ. مثال په طور دا نوم شو. دلته کې تاسو وګورئ دا اوس د دې ځای نه تاسو ریسایز کولی هم شئ. دا وګورئ کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ یا کلر چینج کول غواړئ نو کلر یې هم د دې ځای نه چینج کولی شئ. دغه شانتې که فونټ سټایل راشي، مطلب د لیکلو کوم انداز چې دی نو هغه هم تاسو دلته کې چینج کولی شئ. چې کوم ستاسو خوښ وي نو سمپل هغه کلر به تاسو څه کوئ، هغه کلر به تاسو راواخلئ. مثال په طور دا وګورئ تاسو دلته کې راشئ فونټ سټایل له چې کم فونټ لګوئ یا کم لیکلو انداز دی نو دا وګورئ ډېر ښایسته ښایسته پکې تاسو ته میلاویږي. دا شو. د دې نه علاوه دا تاسو سیو کولی هم شئ ځان سره، او د دې ځای نه دا تاسو هر چا سره شیر کولی هم شئ. مطلب ملګري ته یا بل چا ته یې لیږل غواړئ نو هغه تاسو هم د دې ځای نه کولی شئ. اوس تاسو راشئ ایډ ایمیج اینډ رائټ نیم. دې کې اوس تاسو تصویر راواخلئ خپل، صحیح ده. مطلب ګیلري نه تاسو یو تصویر راواخلئ او هغې باندې تاسو خپل د نوم ډي پي جوړول غواړئ نو سمپل تاسو وکړئ. دلته کې اوس کم تصویر ستاسو خوښ وي هغه تصویر به تاسو سلیکټ کړئ. دا وګورئ تصویر راغلی. دلته کې اوس تاسو هم په دغه طریقې سره خپل نوم ولیکئ. مثال په طور دلته کې دا ما نامه ولیکله. دا وګورئ تاسو سبمټ نیم باندې کلیک واخلئ. اوس تاسو ریسایز کوئ یا دغه شانتې د دې کلر چینج کوئ، فونټ سټایل چینج کوئ، هغه ستاسو خپلې د خوښې هر څه په دې کې کولی شئ. قدرمنو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.